بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې نن د محیطي دایرې په اړه خبرې کوو او همدارنګه د یو مثلث محیطي دایره څه ده او موږ یې څنګه رسمولی سو. محیطي دایره هغه دایره ده چې د مزله له راسونو څخه تیره شوې وي. په دې دوه شکلونو کې تاسو وګورئ، دا هم یو مزله ده چې مثلث هم بولي او دا هم یو څلورزولي ده، یو مزله هم ورته وایو. نو دلته تاسو وګورئ په دغه شکل کې د دې راسونه چې دي 3 راسونه دي. دا دایره په دې ډول باندې رسمه شوې ده چې د دغه مثلث له دغه 3 واړو راسونو څخه تیره شوې ده. نو دغه دایرې ته مونږ وایي محیطي، چې یعنی په داخل د دایره کې یو بل شکل چې هغه مزله وي وجود ولري. په دې بل شکل کې ګورو چې دغه دایره هم د دغه څلورزولي له 4 راسونو څخه داسې تاو شوې ده، یعنی د څلورزولي 4 واړه راسونه یې قطع کړي دي او له دې څخه تیره شوې ده. داسې ویلی سو چې کله د مزله 4 راسونه یا ټول راسونه د یو مزله د دایرې په محیط باندې پراته وي، دې ته محیطي زاویه وایي. په دې برخه کې به تاسو ته وښیو چې د یو مثلث محیطي دایره څنګه رسمولی شو. د دې لپاره چې مو ښه زده شي، یو ځل حتما ګام په ګام دغه طریقه عملي کړئ. که چیرې داسې یو مثلث یې موږ ته راکړی د ABC مثلث، د دغه مثلث محیطي دایره موږ څنګه پیدا کوو؟ د دې مثلث د محیطي دایرې د پیدا کولو لپاره موږ داسې کوو چې د ټولو اضلاعو منځني ټکي باندې یو عمود رسموو او له هغه وروسته د کله چې موږ 3 واړه عمودونه رسم کړل، د 3 واړو عمودونه تاسو به اوس وګورئ چې هغوی په یو ټکي کې په یوه نقطه کې سره قطع کوي. هماغه ټکی د محیطي دایرې مرکز ده. اوس تاسو اوس خپله وګورئ چې که چېرته مثلا دا موږ اندازه کوو، دلته تاسو وګورئ له 3 نه تقریبا 3 انچه دی، یو څه اضافه. نو تر دغه ځای پورې دا یې ګوره مرکز ده، یعنی نیمایي برخه دی د خط شوه. د دې خط نیمایي که چېرته موږ پیدا کړو، دا ګوره 4 ده، نو موږ یې په دغه ځای باندې اندازه پیدا کړو. دا که چېرته مثلا موږ اوس وګورو، دا هم تقریبا 3.5 ده، نو تر دغه ځای پورې له 1.5 نه هم دغه د دې مرکز ده. نو که چېرته مثلا موږ په دغه باندې یو هغه رسم کو، عمود رسم کو، تاسو وګورئ په دې ډول باندې. دلته هم که چېرته مثلا موږ یو عمود په دې باندې رسمو، نو تاسو به خپله وګورئ چې عمود داسې رسمیږي. دې باندې هم که چېرته مثلا موږ عمود رسم کو، نو تاسو وګورئ چې 3 واړو عمودونو په یو ځای کې یو بل قطع کړل. دا په خپله د دوی د تقاطع نقطه ده. له دې وروسته موږ کولی سو چې دغه ځای دغه مرکز هغه ونیسو، د دایرې مرکز ونیسو او خپله پر کار راواخلو او په همدې ځای باندې یوه دایره داسې رسمه کوو. نو تاسو وګورئ له دې ځای نه تر دې ځای پورې، د دې مرکز نه تر دې کونجه، د دې راسه پورې، تر دې راسه پورې او همدارنګه تر دې راسه پورې د دې اندازه ټولو ګوره یوه ده. نو په همدې شکل باندې مونږ په دې ډول باندې دغه پر کار تاوو او دایره رسموو. تاسو وګورئ چې اوس مونږ هماغه دایره رسمه کړله، دا ځای مو مرکز ونیوه او دایره مو رسمه کړله. ګورئ چې
د دغه مثلث د درې واړو راسونو څخه تیره شوه. نو دلته خو سره د دې نه چې مونږ په دغه مارکر باندې دومره دقیق حساب ونه کړ، خو بیا هم طریقه یې داسې ده. کوشش مونږ وکړو چې تاسو ته یو ښه تصویر وړاندې کړو. نو تاسو یې کولی سئ خپله یې هم دغه یو ځلې تطبیق کړئ، پریکټس پرې وکړئ چې یو مثلث که راکړل سوی وي د هرې زولې نیمایي باندې یو عمود رسموو. دې باندې هم عمود رسم شو، په دې باندې هم عمود رسم شو، د دې په نیمایي باندې د دې باندې هم عمود رسم شو. که چېرته عمودونه رسم سي، درې واړه عمودونه په یوه نقطه کې قطع کوي، همغه نقطه د دایرې مرکز ده. د کومې دایرې؟ د محیطي دایرې. نو موږ په اسانه د محیطي دایرې مرکز کله چې پیدا کړو نو محیطي دایره هم رسمولی شو. داسې د ای بي سي قایمه زاویه مثلث رسم کړئ چې د قایمو زولو یا څنډو اندازه یې 8 سانتي متره او 6 سانتي متره وي. او په دې ډول باندې چې د مثلث د دې مثلث د محیطي دایرې شعاع لاسته راوړئ. چې د دغه مثلث محیطي د محیطي دایرې شعاع به څومره وي. که په دې شکل کې مونږ د ای بي سي مثلث په دې ډول باندې رسم کړو او همدارنګه د دې دغه محیطي د دایره هم رسمه کړو، ځکه چې داسې یوه دایره چې هغه د دغه مثلث د درې واړو راسونو څخه تیره شوې ده. نو په دې وخت کې مونږ ویلی شو چې دغه دوه زاویې چې مونږ وي چې یو قایمه زاویه مثلث جوړوي، چې یوه یې 8 سانتي متره او بله یې 6 سانتي متره وي. 6 سانتي متره، دا به 6 سانتي متره سي. نو په دې ځای کې مونږ ویلی شو چې مونږ د ای بي سي مثلث لرو. په ای بي سي مثلث کې چې لرو د بي سي مربع د فیثاغورس د قضیې څخه چې د قطر مربع مساوي کیږي د دو قایمو زولو د مربعاتو له مجموعې څخه د ای بي مربع جمع ای سی مربع. لکه دا ای بي مربع ده، دا بله ای سی مربع ده. نو اوس دلته لیکو چې بي سی مربع مساوي کیږي د ای بي په ځای باندې چې لیکو خپل قیمت لیکو 8 مربع او د ای سی په ځای باندې 6 مربع. نو دې ځای نه لیکلی شو چې د بي سی مربع مساوي کیږي 8 مربع 4 کیږي جمع 6 مربع به سي 14. نو له دې ځای نه نور داسې لیکلی شو چې بي سی مربع مساوي کیږي دوی دواړه سره جمع سي، 6 له 4 سره چې جمع سي 10 یو، د 4 او 6 د هم 10. بي سي مربع مساوي کیږي له 100 سره. اوس دا خوا هم د جذر مربع لاندې نیسو او دا خوا هم د جذر مربع لاندې نیسو تر څو چې دغه مربع له منځه ولاړ سي. کله چې دا له منځه لاړ سي نو د بي سي مربع خپله دغه خط مساوي کیږي له څو سره؟ د 100 مربع مساوي کیږي له 10 سره. ځکه دا داسې هم لیکلی شو چې 10 مربع د جذر لاندې، ځکه 10 په 10 کې 100 کیږي، نو دا 2 به یې له جذر سره لاړ سي، نو په حقیقت کې بي سي مساوي کیږي له 10 سره. اوس تاسې وګورئ چې بي سي دا د دې قطر دی، د مرکز نه تیریږي. نو دلته له دې ځای نه مونږ لیکلی شو چې قطر نیمایي کوي، نو د دغه محیطي دایرې شعاع مساوي کیږي له څو سره؟ 10 پر 2. نو له دې ځای نه لیکلی شو چې آر مساوي کیږي له 5 سانتي متره سره، ځکه چې دا خپله سانتي متر دی، نو دغه ځای تر دې ځای پورې دا هم 5 سانتي متره شوه. دا زمونږ د مثال کوم مثال چې مونږ ته راکړی و په دې شکل باندې مونږ پیدا کوو. تر بیا پورې مو په خدای سپارم.